علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ زه بایومیکس چینل څخه امدالله خان خبرې کوم. نو نن ویډیو چې د هغه خپله هیمټالوجي ده څه ده، د هیمټالوجي څخه تعلق لري. خپل هیمټالوجي کوم لغات چې ما شروع کړی دی نو پر دې برابر ده. اوس هیمټالوجي به یې کله دغه کوچ به دلته ډیفینیشن درته وایم، مخکې به هم درته وایم څه ده. هیمو مین بلډ، لوجي مین سټډي څه ده. هیمو چې د وین ته وایي او لوجي چې د مطالعه ته وایي. یو تعریف یې دا دی څه ده. Hematology is the study of blood and blood disorder. یعنی د وینې مطالعه کوي او د وینې ناروغ یعنی ناروغي درښیي. او دا خپله چې ده دا بیا د میډیسن څه برانچ دی، دا د میډیسن برانچ ده. هیمټالوجي چې ده د برانچ آف میډیسن ده څه. نو دلته موږ هلته وختي مې درته وویله چې هیمټالوجي په هغه لغات کې ګره پرسول بس. اوس نو هیمټالوجي کې یعنی کلینیکل هیمټالوجي مشخصه ده څه ده. کلینیکل هیمټالوجي چې د هغه چیز کې یعنی ډیټیکټډ کوي او دغه کوي یعنی ډیټیکټډ ورته وایي، یعنی د یو شي معلومات کول یعنی ډیټیکټ هم دې ته وایي سي. او ډایګنوسیس بیا دا دی چې د دې په برابر په ناروغي تشخیص کول او ټریټمنټ کول یعنی د ناروغي علاج کول یا درملنه کول یا دغه یو بل شي کول. نو دا ټیشو پکې کې دي چې د ټیشو معلومات هم درته کوي. نو په دې کې چې شامل دي، شامل په دې کې چې دی یعنی وینه شامل ده، سره وینه، سپینه وینه، پلاټلیټ دی یعنی بلډ کمپوننټ دغه کمپوننټس ہوتا ہے. دا اصل چیز ده. تا اوس د هیمټالوجي تعریف درښایم چې ده. بلډ کمپوننټ هغه ته وایي لکه پروټین چې لکه نور داسې شیان چې دا مخته راځي څه ده. اور هیموټوپایتیک چې د ارګنز دې ته وایي کېږي. هغه کوم ارګن پکې راتلی چې موږ په جسم کې ارګن او اعضاو ته وایي څه د بون میرو یو اعضا د لیمف نوډس دی، سپلین دی، دې کې راتلی شي څه ده. دا خو د دې ترجمه شو. اوس نو د دې برانچونه یعنی څانګې به څه شي په دې کې یعنی دا غټ څلور یعنی 4 میجر ایریا آف سټډي ودین هیمټالوجي. یعنی دا څلور غټ ایریا یعنی غټ ایریا او څلور غټ ایریا یعنی څلور برخې چې دی هغه دا شماري لکه هیمونوګلوبین پایتي اور هیمټولوژیک ملګننسي، انیمیا اور کاګولوم پایتي دې ته وایي کېږي څه ده. نو اوس دا څلور بیا څه ښکار کوي. هیموګلوبیني پایتي چې دی هغه پروټین دی. هیموګلوبین دی خپل ټایپ دی. هیمټولوژیک ملګننسي کینسر ته وایي چې کوم هیمټالوجي کې جوړ شي یعنی سپینه وینه پر مخ تاګ او راتګ کول یا خپله د اضافه کول. انیمیا د وینې کمي ته وایي. کاګولوپایتي چې د هغه جامدو ته وایي. اوس دغه تعریف زه دلته درته وایم. hemoglobin pathology is a group of disorder in which is there abnormal production or structure of the hemoglobin molecules. hemoglobin molecules چې دی یعنی سټرکچر غلط راتلل، پروډکشن غلط راتلل، دا هم د هیمټالوجي برانچ دی څه ده. هیموګلوبین چې دی پروټین دی یو قسم څه ده. باقي کوم پروټین راځي HbA1 HbC HbSc اور سیکل سیل انیمیا اور تلیسمیا دا یو قسم پروټین دغه کې څه ده، یو قسم پروټین دغه کې. دوم چې دی هیمټولوژیک ملګننسیز. هیمټولوژیک ملګننسیز چې دی هغه کینسر ته وایي کېږي یعنی که شروعي او که پاتې څه ده. کینسر یا بناین یعنی شروع والا کینسر یا کینسر سرطان چې موږ توس ورته وایي. مثال پر طور باندې لینکوما یو قسم د سپینې وینې کینسر ده، لیمفوما کینسر دی او مایلوما هم یو قسم کینسر دی. ایمیون سیستم هم سره دغه کې ډسټرب وي. ایمیون سیستم خو لازمن خبره ده چې ورسره ډسټرب وکړي، خو ځینې سپینې حجره د ایمیون سیستم برخه ده. سرطان وګوره، سرطان. دریم چې دی یعنی کاګولوپایتي. دا بیا چې دی دا بیا زموږ په جسم کې د دې ته بل نامه باندې هم وایي کېږي یعنی بلیډینګ ډسارډر.
بلیډینګ ډس آرډر څه کار کوي؟ یعنې کاګولیشنز لفظ و دغه یو شی کلټ کول، یعنې یو شی جام کول، یو شی بندول، یو شی یخول کار کوي. یعنې په دې کې دا به دا کار کوي، یعنې کاګولیشنز. یعنې دا اوس په دې باندې نور ویډیو هم راځي. صحیح ده. دا ټول برانچونه یې ما لیکلي دي. نور هم نو کاګولیټ کول یعنې جام کېدل، په مثال لکه پلاټلیټ، فیکټرونه او پروټین، دا نور داسې ورته راتلی شي. صحیح ده. څلورم انیمیا ډیفینیشن چې دی هغه لو نمبر آف آر بي سي ده، یعنې کم نمبر چې د آر بي سي نه ده په جسم کې، سره وینه، سره حجرت ورته وایي، هغه ته کېږي. انکلوډ د دې سره هیماټوکرایټ هم دی، یعنې لو هیموګلوبین هم کېدای شي، نو هغه ته وایي کېږي. ویډیو پر دغه ځای باندې ختمېږي. نو ما چې بیا دلته په سټرکچر کې هم در ښکاره کړم. دا وګوره، دا تصویر چې ما راته کړی دی دا یوه آر بي سي ده. صحیح ده. دا آر بي سي ده، په دې کې دننه دا پروټین دی، دې ته هیموګلوبین وایي. صحیح ده. د دې کوم ایریا یعنې کنډیشن یا ځای یا علاقې ته هیموګلوبینوپایټیز وایي کېږي. صحیح ده. یعنې چې پر دې باندې کوم ایریا باندې دی، دا بیا اوس کاګولیشنز دی، یعنې کوم چې کلاګوپیتي ورته وایي کېږي، پایوتي ورته وایي. هغه د مطلب جام کړی دی، وینه یې یخه کړې، ګرد سره یو ځای کړي دي. ګوره پلاټلیټ دی، پروټین دی، کچ دی. دا خو نه انیمیا ده، کوم چې کم وي او زیات وي، کوم چې زیات وي هغه خو نارمل دی. دا د وینې سپینې وینې یعنې اضافه کېدل په یو شي کې. ویډیو دغه د کوم خوښ شوی درسره لایک کړئ، زه به کوچنی کړم، کرا به لوړوم برابر کړي سر په لیکلو دپاره. او دا د پارت 1 پارت 2 د دې ډېرې راځي، تقریبا شپږ پارټه راځي.